د دهلي بند چې په جنوب لویدیځه حوزه کې یو له سترو بندونو څخه بلل کیږي، پرله پسې وچکالیو یې اوبه تر ډیره حده کمې کړي، خو اوس یې د اوبو کچه یو ځل بیا لوړیږي. د یاد ولایت اوسیدونکي خوښ ښکاري، د دوی په خبره چې دا اوبه به د یاد ولایت د کرنې لپاره ډیرې مهمې تمامې شي. په کندهار ولایت کې د دهلي په نوم د اوبو د کنټرول د بند شتون چې د دغه ولایت د خلکو د کرنې لپاره ډیر مهم او ارزښتناک بلل کیږي. په کندهار کې د پرله پسې وچکالۍ له امله خلک د خپلو حاصلاتو د کرلو په اړه ډیر اندېښمن دي، خو د وروستیو اورښتونو له امله په یاد ولایت کې د دهلي بند ته ډیرې اوبه راوتلې او خلک د سیلانیانو په بڼه د لیدو لپاره ورځي او پر ډکېدو یې زیات خوښ برېښي. والله شاش کال ډېر زیاتې اوبه وورېدلې، پلانونه مو وسوله، نو دا ادارې ته موږ راشوه سوي د ځوانان لاندې ګرد راشوه سوي دي، نو په میله راغلي د خیر ډېرې فایدهمنې دي چې دا دغه نه وای موږ به برمې و شیان وچ وای ډېر وچ شوله، برمې مو وچ شولې، خشک شولې، یا اوس ډېر په دې اوبو خلک ګرده خوشحاله دي، برمې مو فعاله شولې. دوی هیله دي چې د دغه بند له زیاتو اوبو څخه به ګټه پورته کړي او د دغه ولایت د کرنې لپاره به ښې پایلې ورکړي. کال خو بیا انشاءالله کال آباد وي، د تېر کال په پرتله باندې تېر کال چې و ډېر د خلک د وچکالي او مېستیو سره مخامخ وو. انشاءالله سږ کال ډېر خلکو انشاءالله تمه د زرېښت کړی دی چې انشاءالله حاصلات ته به ډېره ګټه ورسېږي. دوی له دولتي چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د کنټرول لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي، ترڅو اوبه یې کنټرول او د خپلې ګټې لپاره ورڅخه استفاده وکړي. حکومت څخه مو دا خواهش دی چې بس دوی دا وکړي چې دا اوبه بس کنټرول کړي، د بند پر برابر باندې دا بند جوړ کړي. موږ دپاره دا ګټوره دی چې بس دغه بند دوی جوړ کړي، موږ ته اوبه را ډېرې شي، اوبه را وګرځي. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې دوی موږ ته بس دغه اوبه را ډېرې کړي. کندهار چې په سویل لویدیځه حوزه کې پروت یو کرنیز ولایت دی، د ډیرو خلکو د عایداتو سرچینه یې په کرنه ولاړه ده، خو وروستیو پرله پسې وچکالیو یې پر کاروبار منفي اغېز کړی دی.